ما خو به نه وژنئ که نه خېټه دې هم غټه شوې ده نیازي غلی شه کنه د خدای لپاره غلی شه او لرې شه کنه سړیه څه وکړم خپلواکي مې نه ده هغه څه وویل نیازي څه یې ویلي دي خیري وایي کږیداړ هر څومره چالاکه هم وي لیوه ته سلامي وهي همداسې نه ده ډېر ټوکې ډېر دې وخندولو ډېره خوندوره خبره وه که نه دا سړی خو به له ډاره مړ شي نیازي وروره ما تل غوښتل چې داسې وکړم هسې به په موږ تاوان شي ښاغلی که امینیکه هیله کوم پوه شئ امر صاحب راغی دلته څه خبره ده اوهوهوهو تاسې ویل موږ نه ساتنه کوئ موږ سره مو د نوي ژوند د نوي راتلونکي ژمنه کړې وه والله پیکاسا موږ خو اوس د دې ملت راتلونکی ستاسې له لاسه وژغوره دا ملت اصل دی هر څوک چې توبه وباسي هغه ته موږ په خپله سینه کې ځای ورکوو نجیب عامره موږ مړه کېږو تاسې زموږ غږ نه اورئ بارون نه مو اعتراف اخیسته خو ومو نشو ساتلی زه د دې حساب تاسې سره کوم که ووایې په آخرت کې هم در سره حساب یې نشي کولی په دې خبرو نه پوهېږم زما ژوند ستا په ضمانت کې دی باید زما لپاره هر څه وکړې پیکاسا ما سره راشه تا خو ویل ما نه زنداني کوې خو اوس څه وشول ویل دې ښه ژوند راکوې خبره مه اوږده وه راځه ما ته هم په تمه شئ زه هم نیازي وروره ته درته وګوره بس که نو هلکه توبه خدای حالا راشه وګوره چې ښاغلی دی مړ دی که ژوندی دی بسم الله مون فکر کوه چې مړ شوی زما مرګ ته لا ډېر وخت پاتې دی پیکاسا په اصل کې که نجیب دوی نه وای ژوند به مې پای ته رسېدلی و دوی زما ژوند وژغوره اوس د دوی پوره وړی یم په خواشینۍ سره زموږ وجدان دنده او باور مو راته امر کوي چې ستاسې په څېر کسانو ژوند هم وژغورو زموږ تربیه همداسې ښه ده نجیب عامر ډېرې ښې خبرې وکړې رښتیا یې وویل ملګریه دا خبره هېڅکله مه هېروئ دا د عوامو د دې لپاره نه ده خلاصه کړې تر څو چې څوک زموږ په څېر فکر نه کوي هغوی زنداني کو دا د عوامو د ملت سوکالي او ارامي لپاره خلاصه کړې د ملت په ځای چې کومه لوبه روانه وه د هغې لپاره مو خلاصه کړه څوک چې زموږ په څېر فکر نه کوي په دې پوه شي دا چې ځواک موږ سره دی موږ نه مغروره کېږو دا چې اوس پیاوړي یو هغوی باندې ظلم نه کوو دا چې موږ پیاوړي یو له حق او حقوق څخه نه لرې کېږو موږ د خپل ملت او د دې هېواد لپاره یوازې هڅه کوو چې یو روښانه راتلونکي لپاره کار وکړو او کومه جګړه چې روانه ده هغه له منځه ویسو ملګرو ته ښه ملګري یو خو څوک چې حق او حقوق نه پېژني هغوی ته به سخته سزا ورکړو بیخي په حقه یې ښاغلیه مامدو جانه ته که امینیک او هغه پیکاس د ثبت کوټې ته ویسه د بارون اسحارات دې واورې کېدی شي دوی به هم کوم څه ویل وغواړي امر مو په ځای کېږي ښاغلیه هو خیر سیاد کو چوبده دست بگی هغه لرګی مې باید ستا په سر مات کړی وی خو عامر صاحب مې د حقوقو خبره وکړه د حقوقو په ضد هېڅ کارم نه شو موږ خو به نه وژنئ که نه باید خبره ومنئ زه خبره منم هره خبره هېڅ سرغړونه نه کوم ان څه چې وایي هماغسې کوم هر څه امر چې وکئ هماغه شی به یې ترسره کوم سرغړونه نه کوم زما عمر ته مه ګورئ زه ډېر تکړه سړی یم خبره مه اوږده وه ما سر راشه غلی شوم غلی شوم هم شیطان یې هم چاپلوس هم ډارن یې مې نیکایه ته څه ډول یو انسان یې تر اوسه هېڅ پوه نه شوم زه هڅه کوم چې د دواړو ژوند تضمین کم ښاغلیه ما ته مه غوسه کېږئ خوله دې بنده کړه هله دوی راولئ
دننه راشه لرې شه. راشئ هلته کښېنئ. هلکانه، احمده، دا ملګري تاسو ته امانت دي. د بارون نظارت دوی ته هم واوروئ. که غوښتلې کوم بل څه اضافه کي ثبت کړئ. زه نور څم. امر مو پر ځای کېږي. غلی کښېنه. ها، زما خبرې ته د پام دی. زمری چې زوړ شي د ګیدړانو د ملنډو شي. څه وشول پیکاسا؟ زور یې درکړه. داسې خبره نه ده. پیکاس نه غوښتل داسې څه ووایي. همداسې نه ده ښاغلیه. سمه ده. هلئ هلکانو، بیړه وکړئ. سمه ده. هو زما زمریانو، مهرباني. مهرباني وکړئ. بله ښاغلی هغه استاد له کلیسا څخه ووته. څه وکړم؟ ته ځان مخکې لوه، هغه پسې زما نور کسان شته. په دواړو سترګو ښاغلی. امر وکړئ ښاغلی مسره. کومو پیساکور دوی له کلیسا څخه وتلي دي، هغوی پسې ورشئ، پرته له دې چې تاسې ته یې پام شي بېڅره. امر مو پر ځای کېږي. اوس موږ هغوی پسې یو. له نورو ډلو سره هم په اړیکه کې یو ښاغلیه. هغوی هم خبره وو. ښه نو تاسې غواړئ څه وکړو؟ کومو پیساګور ونیسو؟ نه، پام کوئ چې داسې یو کار ونه کوئ. کوم ځای پورې چې هغه ځي بېڅره، وروسته به بیا وګورو. امر هم پر ځای کېږي. هله، له لرې واټن نه باید هغه موټر وڅارو. تاسې ته مې هر څه وویلي. که غواړئ په نور څه پوه شئ، پوښتنه وکړه چې هغه هم درته ووایم. له ما سره راشئ. لږ څه به له بارون سره خبرې وکړو. زه درنه یوه پوښتنه کوم بارونه. کومو پیساګور ولې له کلیسا څخه ووته؟ دا یو ډېر مهم کار دی. ولې مهم دی؟ داسې خو نه ده چې له ترکیې نه به تښتي. فکر نه کوم. هغه له دې سازمان سره ژوره اړیکه لري. نه پوهېږي چې زه ژوندی یم، یعنې اړتیا نه ویني چې وتښتي. د ویلو لپاره نور څه لري؟ ستاسې سر ته یوه لویه بله جوړونکی دی ښاغلی مساره. غواړې څه ووایې؟ ښکاره خبرې وکړه. کومو پیساګور وروستي ځای ته ځي. وروستي ځای ته؟ هغه کوم ځای دی؟ هغه یو پټ پټن ځای دی. لوی ارشیف هلته ساتل کېږي. لوی ارشیف دې وویل؟ هغه څه دي؟ تا فکر کړی مخکې له وخته زوال یوازې همدا څو کسان دي چې تاسې ونیول. د باندې کسان د زنداني شوو کسانو په زرګونه برابره ډېر دي. ښکاره خبرې وکړه. یعنې څارنوال صاحب، هلته په وروستي ځای کې د مخکې له وخته زوال د 10,000 ویډیو غړه لس دی. د هغه 10 کسانو په هکله معلومات دي. عملیاتي پلانونه هر څه پکې شته. ښه نو هغه به اوس چېرته ځي؟ بیکوز کې یوه ځنګلي سیمه کې د ځمکې لاندې. ښه نو هغه لس موږ څنګه اخیستلی شو؟ لس یو ځانګړی سیف کې دی. تر څو چې هغه لس پیدا نه کړي او د لس ټول کسان په ډاګه نه کړي او څو له پامه غورځول شوي کسانو په نیولو. تاسې دا فکر مه کوئ چې هغه مخکې له وخته زوال سازمان مو ختم کړی او دا خبره نوره له پامه وغورځوئ ښاغلو. مامدو سره یو ځای حرکت وکړئ. ارشیف او کومو پیساګور دواړه واخلئ او امر مو پر ځای کېږي. دا صاحب څنګه خلاصېږي؟ کوډ لري که نه؟ د سازمان کې ټول کسان دومره معلومات لري چې اړتیا یې لیدل کېږي. زه یوازې دومره ویلی شم تر څو چې کومو پیساګور در سره نوی امکان نه لري چې هغه صاحب خلاص کړی شئ. خو ډاډه اوسئ چې که تاسو هغه لس لاسته راوړئ، د مخکې له وخته زوال ریښې به وچې کړئ.
مهرباني وکړئ ښاغلی. حالت څنګه دی ښاغلی مسهره؟ څنګه چې بارون وویل بیکوز سیمې کې ځنګله ته تللی دی. فکر کوم کومو پیساګور هم لاسته راوړی ښاغلیه. احمده عاقف دوی لاره کې دي تر څو چې هغوی در رسیږي ډېر زیات پام وساتئ پرته له دې چې ځان ورښکاره کوئ. د کومو پیساګور هر ګام وڅارئ. امر هم پر ځای کېږي ښاغلیه. حرکت کوو؟ نه، عاقف ته به په تمه شو. سمه ده. حالت څنګه دی؟ کومو پیساګور او د هغه کسان دې ځنګله ته دننه شول. موږ به هم د اوس ورپسې ورشو. موږ څه وکړو؟ تاسو هم له موږ سره راشئ. هله ملګري، هله. همدا ځای دی، خلاص یې کړه. ښاغلیه زه به د باندې امنیت ونیسم. ډېر زیات پام کوئ، که یو چا باندې مو هم لږ څه شک وکړه زر ماته خبر راکئ. دروازه هم کلکه وتړئ. امر مو پر ځای کېږي. زه شاوخوا کنټرولوم، پام کوه. امر هم پر ځای کېږي. یونانیان چې تښتېدل یوازې ازمیر یې سوځولی و. زه به ستاسې ټول هېواد وسوځوم، په دوزخ به یې بدل کړم. ونه خورېږې. درته ومې ویل چې ونه خورېږې. د تومانچې دا غږونه د خیر نښه نه ښکاري. زر تر زره باید خپل کار خلاص کړه. السلام علیکم مینوالو، په دې هیله چې ښه اوسیږئ. نو که چیرې غواړئ د څارګر ډرامې ټولې برخې وګورئ نو زما یوټیوب د سره سبسکرایب کړئ. نو دا یوټیوب تاسو کولی پیدا کولی شئ. نو ډایرکټ یوټیوب ته لاړ شئ، ولیکئ څارګر ډراما ټي وي یوټیوب چینل دی. نو زما د یوټیوب نوم دی څارګر ډراما ټي وي. نو دغه یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ. نو دې کې زه هره څارګر ډراما اچوم، په ښه کوالټي هم اپلوډ کوم. نو دا چینل د سره سبسکرایب کړئ او دې کې تاسو ټولې برخې ترلاسه کولی شئ د څارګر، او په وخت سره یې ترلاسه کولی شئ. نو هیله لرم چې زموږ د یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ. د یوټیوب نوم مو دی
څارګر ډرامه ټي وي. نو هیله لرم چې د سره یې سبسکرایب کړي. مننه. ملګرو تاسې د دې ځای امنیت ونیسئ، موږ دننه ځو. ډېر پام کوئ. امر هم پر ځای کېږي. راځه مرسي. ودرېږه، ونه خوځېږئ. ونه خوځېږئ. آیا زما سترګو کې تاسې نه ډار شته؟ ومې ویل ونه خوځېږئ، ته په خبره نه پوهېږې. ومې نه ویل. کوډ ووایه، زر کوه. یا کوډ ووایه یا هم مړ کېږي. کوډ ووایه سړیه، زر کوه، کوډ ووایه. هله هر څه چې کوې ویې کوه، نه یې وایم، نه یې وایم. خپله پوهېږې. هله نو کوډ ووایه. که دا سړی په غوسه شي او له کنټرول نه ووځي، بیا هر کار کولی شي. خبر اوسه. که ویې وایي ژوندی به پاتې شي. ډاکټر به راوغواړم، روغتون ته به دې بوځو. که ویې نه وایي په مرمۍ به دې په سر وولم. پوه شوې؟ زه ټوکې نه کوم. که ومې وژنې بیا یې هم نه وایم، نه یې وایم، نه یې وایم. پوه شوې؟ خپله خوښه دې ده. تا خپله داسې وغوښته. ستاسې په وړاندې یو لوی غازي ولاړ دی. د مرمۍ مخې ته مې ځان وغورځوه او بارون مې وژغوره. هېواد ته له تا نه مې د ځان قربان وي. په خولې دې وولم. ډز وکړه. خبرې کوې که ډز وکړم؟ خبرې کوې که ډز وکړه؟ ووایه. سمه ده. عاقفه. سمه ده، سمه ده، ما مه وژنئ. زه هر څه درته وایم. اول کې به دې دا خبره کړې وه وروره. وبښئ، کومو پیسه ګوره، هسې مو ستړي کړو. له اوله به دې دا خبر کړې وه. که خبر دې کړی وای ټپي به نه وې. هله هله 18 شپږ 1908 1980 1980. موږ سره لوبه وکړه. موږ سره دې لوبه وکړه. په سر دې وولم، په سر دې وولم. رزیلانه څه دې وکړه؟ دروازه هم زرې ده، نه یې شو ماتولی. تاسې له دې ځایه نه شئ وتلی. هو، پوره 30 دقیقې وروسته به بم چاودنه وکړي. او هو، دا سیسټم نه درېدونکی جوړ شوی.
هر څومره چې هڅه وکړو نشي کولی دروازه زرې ده خبرې وکړه څنګه له دې ځایه وتلی شو ووایه ستاسې په ژبه خبرې کوم ولې نه پوهېږئ له دې ځایه نشئ وتلی امکان نه لري موږ ټول به ټوټې ټوټې شو د لارې پای ته رسېدلي یو یعنې مړه کېږو ملګرو موبایلونه وګورئ موبایلونه انتن نه ورکوي زما هم انتن نه ورکوي دا موبایل انتن ورکوي هله زنګ وهه بله ښاغلیه موږ دې پټنځای کې بند پاتې شو څه وایې د وتلو لاره نشته بله ښاغلی مساره بله عاکفه زما غږ اورې بله زه ورته زنګ وهم بله نجیبه بله ښاغلی مساره زما غږ اورې نجیبه انتن بیرته ورک شو احمده زما غږ اورې له دې ځایه د باندې غږ نه وځي ګرانه دروازه چې وتړل شي بیا هېڅوک هم ستا غږ نه اوري هېڅ کار نشئ کولی له دې ځایه نشئ وتلی زه به دا سندونه هم تاسو ته درکړم سمه ده وګورئ هغه پاڼه زموږ لومړۍ عریضه وه دا هم زموږ دوهم عریضه ده پوه شوم زه ستاسو د ځواب په تمه یم اغلې سیون سمه ده ښاغلی حکمته هرومرو تاسو ته خبر درکوم ښاغلی محمده ډوډۍ ته خو لا وخت پاتې چېرته ځې الله لیونی شوی څه بلا هو والله درس پیلېږي هله راځه چې ځو زما هغه خبرې هیڅ نه هېرېږي سمه ده ګرانې وروسته به سره وګورو ټول کال ویده وو 2 ساعتو کې به دومره ډېر درس څنګه زده کړو پرېږدئ چلی په رښتینې ژوند کې مو دا کتابونه هیڅ ته درد نه خوري چیرته ځې تر اوسه خو مو د پوښتنې ځواب نه دی پیدا کړی وایي رښتینې ژوند کې مو به درد نه خوري دا جلۍ بیخي لیونۍ شوې کیسه کې مه کېږه د استانبول د بیروبار تر ټولو غټ لامل بې تجربې موټر چلوونکي دي البته هم داسې ده وروره هر موټر چلوونکی باید د نورو حق ته درناوی ولري البته هم داسې ده متقابل درناوی ډیر مهم دی ټول باید یو بل ته درناوی ولرو مثلا وایم زه سګریټ څښم خو کله چې په موټر کې سورلی وي ښکته شه تر اوسه خو زه نه یم رسېدلی خپل ځای ته که نه ښکته شه هله توبه تر اوسه دې د درناوي خبرې کولې ښاغلی کومو پیساګوره که تاسې د خبرې اورئ په دې معنا ده چې افشا شوي یې فکر کوم اړتیا نشته معلومات درکړم چې له دې وروسته به څه کېږي یوازې غواړم ووایم چې ستاسې لپاره ډېر خواشیني یم د خدمتونو له امله مو له تاسې نه ډېره مننه کوو ووایه دا سړی څوک دی څه وایي زر راته ووایه هله څنګه چې ته هم واورېده زه یې هم له پامه غورځولی یم د هغوی لپاره زه هم اوس یو مړ شوی کس شوم توبه خدای دا څه ډول خلک دي هغوی څوک دي زر ووایه زر کوه صبر وکړه کفار وروسته به دا پوښتنې وکړو لومړی باید دې ځای نه وځو
زه هڅه کوم د بم ځای پیدا کړم. تاسې هم بهر سره د اړیکې نیولو یوه لاره پیدا کړئ. څنګه امیر صاحب؟ څنګه؟ یوه شیبه زما فکر ته یو څه راغله. که دا کمپیوټر کولی شي د باندې پیغام ولیکي، هرومرو به انټرنټ سره نښتی وي که نه؟ هو سمه ده. زه به خیري سره خبرې وکړم، کیدای شي موږ ته کومه ګټه ورسوي. د خیري ګټه به راورسېږي؟ جوړ چې و موږ ته څه ګټه راورسېده چې اوسې ګټه راورسېږي. هڅه به وکړو ملګري. هله خیری اوس خو به ښه یې که نه خیري؟ کومه غوښتنه لرې؟ هېواد د ژوندی وي ښاغلیه. دا د څه شي غږ و؟ کمپیوټر نه راغی ښاغلیه. ته چت کوې هلکه؟ په بستر کې بل رقم وخت نه تېرېږي ښاغلیه. بښنه غواړم نو. هله زر تر زره ښه شه. تا ته اړتیا لرو. له ما پرته نه کېږي که نه ښاغلیه؟ پوهېږم. هله نو زه لاړم. شفا دې وي. ژوندی اوسې. ډېره مننه ښاغلی مساره. ژوندی اوسې. ډېر لوی سړی دی. مام د ورور ماته پیغام را لېږلی. الله چېرته یم؟ بستر کې پروت یم. تا سره چاټ کوم. اصل کې ته ووایه چې چېرته یې. زما لپاره د ماشومانو لوبې په څېر ده. څه وایي؟ هغه څه وایي؟ وایي زما لپاره د ماشومانو لوبه ده. ما تاسو ته ویلي مو د عطف نه هېڅ هم نه جوړېږي. ما درته ویلي وه. سمه ده خیري، خپل کار پیل کړه. سمه ده، خدای دې وکړي ګټه یې راورسېږي. او بې ځایه هڅه کوئ. تاسې له دې ځایه نه شئ وتلی، نه له دې ځایه ځان ژغورلی شئ، نه هم د بمونو د چاودېدلو مخه نیولی شئ. ما ته وګوره، دا 40 کسان څوک دي؟ راته ووایه هله. په دې زه هم نه پوهېږم. کمپیوټر یې په اتومات ډول ټاکي. یو ډول ډیجیټل خپرونه ده. بله ممدو جانم. ښاغلی مسره، وروستی برید. بله ممدو وروستی برید دی وویل. ښاغلی مسره، وروستی برید دی وویل ممدو جانه. وروستی برید یې وویل؟ هو، نه پوهېږم موخه یې څه وه. ښه به وي چې له بارون نه پوښتنه وکړو. راځه چې له بارون سره خبرې وکړو. کیدای شي زموږ په ګټه راته معلومات راکړي. آی خدایا، همدلته بند پاتې شویو ها؟ ډېر سخت بند پاتې یو. زر ماته مه منئ. وروستی 10 دقیقې. ستاسو کسانو څه وکړل؟ عاقب دوی سره زموږ د اړیکې لیکه زر پرې کېږي. ډېر په سخته یې راته د وروستي برید په نوم یو څه وویل. وروستی برید څه کېدای شي؟ ستاسې پان کومه خاصه معنا لري؟ البته چې لري څارنوال صاحب. له نوم نه یې ښکاري چې وروستی برید دی. مخکې له وخته زوال د برید نه شاته ځي. یعنې څه کوي؟ ترکیه به په رښتینې ډول په دوزخ بدله کړي. د هغه 1000 کسانو لست چې تاسې باید لاسته راوړئ، هغوی ټول به خپل فعالیت پیل کړي. یعنې د استانبول په 40 بېلابېلو ځایونو کې به یوه شېبه کې پوره 40 بمونه چاودنه وکړي. ښه نو څه وخت؟ که
که تاسې د وروستي برید په هکله خبر شوي اوسئ ځان مرګې بریدګرو به خپل فعالیت پیل کړی وي نو تاسې هم څه نشئ کولی نیازي وروره لږ نور هم تیز لاړ شه امر مو پر ځای کېږي ښاغلی سالمه الله الله خیري به څه کړي وي ته ترې پوښتنه وکړه حالت څنګه دی که تاسې له دې ځای نه ځان هم وژغورئ د باندې د بریدونو مخه نشئ نیولی هو ته همداسې فکر وکړه ها هو فکر کوم خیري کوم څه پیدا کړي هله نو خیري هله زر کوه اوس خو دې خیر راښکاره که خیري هله نو هله کیدای شي کومه تېروتنه شوې وي ګرانه کیدای شي سیستم ګډوډ شوی وي کیدای شي وروسته برید ځنډول شوی وي داسې خو هم کېدلی شي ډېر ښه خیري تر وروستي برید پورې راورسېده اوس هغه کسان په ډاګ کوي چې پیغام ورلېږل شوی دی د لسو زرو کسانو مخه به څنګه ونیسئ د خدای په توکل سره ښاغلی کومو پیساګوره هو آفرین خیري آفرین دې په تا وي ته به هغه کار کې هم بریالی شي خیري هله څه وایي ووایه که نه وایي لږ څه وخت اړتیا لرم ملګریه بسته پورته شه
وکړل کوم خبر شته په خواشینۍ سره تر اوسه نه دا څه وایې زه په خپل مرګ نه خفه کېږم خو دا چې د زرګونو کسانو د مرګ مخه نشو نیولی دې ته خفه یم خدای ته موږ سره مرسته وکړه هیله کوم مرسته وکړه خدای مرسته وکړه د GSM له لارې ټولې کرښې تعقیب کړئ کلیدي ټکي چې هر چېرته کارول شوي هغه پیدا کړئ د هرې کوڅې امنیتي کمرې چک کړئ ټول خبرونه چې رارسیږي جدي یې وڅېړئ حالی ملګرو یو څه ووایئ یوه نښه پیدا کړئ حالی نه ښاغلیه په خواشینۍ سره داسې کومه وړه نښه نشته چې پیدا یې کړو د ترهګرۍ سازمان ډېر خوندي او د داسې کرښې له لارې سره اړیکه نیسي چې تعقیب کېدلی نسي یعنې څه دلته همداسې لاس تر زنې کښېنو هېڅ هم نه کوو همداسې د بمونو چاودنو ته ګورو باید ښاغلي مسار ته خبر ورکړو بښنه به هم ترې وغواړو زنګ ورته ووهه کېدای شي اړیکه مو ټینګه شي موبایل انتن نه ورکوي نه بریالي کېږو ټول به یو ځای دعا وکړو سمه ده منم یې ډېرې تېروتنې مې هم کړي د ملي بس هوا تالوزو ما سره کار ولرئ ما ته هم داسې امر شوی ګوره زه هم یو ځان مرګ بریدګر یم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن